السلام علیکم همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. نن ویډیو کې درته ښیم څنګه کولی شم موږ په میټاماسک کې د او ای ایکس کنټریک ادرس چې دی هغه اډ کړو. تېره ورځ او ای ایکس شبکې به خپله کنټریک ادرس چې دی هغه راوړ، یعنې اوس تاسو کولی شئ چې د او ای ایکس کنټریک ادرس چې دی هغه تاسو په ټرست والټ کې اډ کړئ، تر څو په 14 تاریخ باندې همدغه میاشت په 14 تاریخ باندې د او ای ایکس فډرا چې د هغه ویشل کېږي ټولو هغو نه پرته چې دوی او ای ایکس ټوکن جمع کړي دي، نو هغوی ټولو ته به 0% فډرا چې د هغه ورکړي. نو تاسو ته زه دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم څنګه موږ په دغه کې د او ای ایکس کنټریک ادرس چې د هغه اډ کولی شو. د ویډیو مخکې تاسو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ میټاماسک به راخلاص کړم، چې میټاماسک راخلاص کړ دلته پاس به راشئ، دغه ځای ته د ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، د هغې لپاره تاسو باید لومړی کور بلاک چین چې دی هغه په میټاماسک کې چې دی اضافه کړئ. ما مخکې نه دغه چې دی اډ کړی دی په میټاماسک کې، زه ځم دغه کور باندې کلیک کوم. کوم او ای ایکس ټوکن چې دی هغه د کور بلاک چین باندې په میټاماسک کې چې دی لانچ کېږي، نو تاسو مجبور یاست چې کور ټوکن چې دی هغه په میټاماسک کې اډ کړئ. نو دغه د ما کور هغه چې دی ټوکن چې دی دلته ما راوستو، نو اوس راځم د او ای ایکس کنټریک ادرس په میټاماسک کې اډ کوم. د هغې لپاره به تاسو راشئ دغه امپورټ ټوکن باندې دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، تاسو ته به دا ډول صفحه راشي. دلته به د او ای ایکس کنټریک ادرس چې دی هغه به ورکړئ. زه تاسو ته دغه کنټریک ادرس د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم، صحیح ده. کله مو چې کنټریک ادرس دلته پیسټ کړ، لاندې دغه ځای ټوکن سمبول او ټوکن ډیسمال چې دی دغه خپله اخلي، صحیح ده. دلته وګورئ او ای ایکس ولیکلی شو، دلته دی 18 ولیکل شو، صحیح ده. له هغې وروسته به راشئ دغه امپورټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې امپورټ باندې کلیک وکړ، نو تاسو د او ای ایکس کنټریک ادرس چې دی هغه اډ شو. زه راځم امپورټ باندې کلیک کوم. دغه دی وګورئ زمونږ او ای ایکس کنټریک ادرس چې دی هغه اډ شو، دلته اضافه شو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ په میټاماسک کې د او ای ایکس کنټریک ادرس اډ کړئ، تر څو په 14 تاریخ باندې چې کله وډرا ورکول کېږي د هغې څخه 0% تاسو ته هم درکړل شي. او د هغې تر څنګ یو ښه زیری 3 ورځو وروسته به یو نوی ټوکن په ساتوشي کې پایل شي. نو که چا تر اوسه پورې اکاونټونه نه وي جوړ کړي، نو همدا اوس اکاونټونه جوړ کړي، تر څو له هغه نوي ټوکن څخه ټول برخمن شئ. نو زه تاسو ته د ساتوشي ایپ لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم، له هغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک کړئ. مننه.